حضرت عمر یو کلی ته په دوره روانو په دوره روانو نو غلام ورسره چې غلام ورسره نو دوی چې دا چل دی چې دواړه په اوښ سورېږو نو دا اوښ بستړی شي نو غلام ته وایي چې کله پې ته سورېږه زه به پیدا ځم او کله به پې زه سورېږم ته به پیدا ځې فیصله یې دا وکړه یوه ښه ده حضرت عمر به سورو غلام به پړی نیولی او غلام به سورو حضرت عمر به پړی نیولی چې څه وخت کې کلي ته ورسېده نو د غلام نمبر راغی د سورېدو حضرت عمر ورته ویل سور شه وی جا کلي ته راورسېدو هغه خلک به راوتي استقبال به کوي او زه به سورم او ته به پیدا یې ویل ستا نمبر دی هم ته به سورې پروردګار حضرت عمر ته وایي چې زه ستړی نه یم که نه خیر دی ته سور شه خلک به را باندې بد وایي چې غلام سور دی او امیر المؤمنین پیدا روان دی ویل سور شه درته ویم سور شه په اوښې سور کو حضرت عمر امیر المؤمنین پړی نیولی پروردګار چې خلک راووته سلام کوي اوس هغه سور ته خیال یې دا دی چې امیر المؤمنین جوړ دا په اوښ چې سور دی دا دی هغه غلام اشاره کوي چې دا لاندې امیر المؤمنین دی حضرت عمر ورته اشاره کوي چې نام دا دی غلام بیا اشاره کوي چې دا دی حضرت عمر نام دا دی دته سلام کوي وای په ایمان څوک به وکړي بزدګر ملا به وکړي نه هسې شیخ سنت صاحب به وکړي دا ستا د زمانې پیران چې دي دا به وکړي چې پیر صاحب لاندې د خر پړی نیولی یا د اوښ یا داس او مرید پاس سور کړی او دی چې دی ګیره ګیره کېږي او روان وي او هغه سلام کوي وبکړي نو منگا چیو زبان پہ دل کا ہے غرور اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں نند پیغمبر پہ مسند کفر ناستے کفر اسلام لاڑو بل حدیث د پیغمبر وورا يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه زما په امت به یو داسې زمانه راشي چې چا کې به اسلام پاتې نشي صرف نامه به پاتې شي نامه به پاتې شي ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن بپاتی نشی صرف رسم و رواج بے پاتیش دا قرآن بخالی رواج پاتیش رمضان نزول رمضان کے قرآن کے نازل شوه دے چھٹی دا شب قدر دے چھٹی دا اور شب قدر باندې دا د پلیت زامن پوهیږم چې شب قدر څه ته وایي نزول قرآن څه لپاره شوی دی پې پوهیږم دا مخصوص راز دی د الله او د جناب محمد رسول الله په منځ کې، مخصوص راز.
استاسو رښتیا ووایي چې د چا په زړه کې د چا متعلق څومره مینه وي د هغه مینې اظهار څوک کولی شي چې دا څومره ده کولی شي پته ورته لږ سوا د الله نه بل چاته دا پته نه لګي او د رحمان د زړه د حاله خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غمه څه زما زړه خدای ته پته لګي چې د یار د غمه زما په زړه کې څه شي هیڅ چاته پته لګي نو دا حروف مقطعات چې دي دا یو مخصوص راز دی او رمز دی دا الله او داغه د پیغمبر په منځ کې هیڅ چاته پته نشته هیڅ چاته تفسیرونه وګوره چې د دې ځایونو ترجمه شروع کیږي الله اعلم بمراده خدای د دې په مراد پوهیږي بل چاته د دې علم نشته که تاسو کې څوک سرکاري سړی ناست دي کومه چټۍ چې د مرکز نه د چا صوبې په نامه باندې سیکرټ راځي سیکرټ نو سیکرټ دا معنا ده چې د چا په نوم باندې راغلی مغه به کولاوي بل چاته داغي اجازت نه دا غ سیکرټ راز ده چې جبرائیل دا الفاظ راوړل جبرائیل تم پته نه و چې دا سیکرټ راز د څه شي دی دې کې خدای څه ویلي دي جناب محمد رسول الله نو زما عزیزانو حروف مقطعات چې د کله نه قرآن نازل دی تر ننه پورې په دې راز باندې سوا د الله نه او سوا د جناب محمد رسول الله نه بل څوک پوه نه هیڅ چاته پته نشته نن خو زمونږ چې کوم ملک کې اوسېږو چې تاسو ته رښتیا وایم هغه ورځ یو ملا مې ولیدو د اردو تفسیر په لاس کې و مالدا سکے ویل دا ترجمه لولوما نو ترجمه چې لولې نو د اردو تفسیر ګوره د اردو تفسیر ګوره دا تفسیر کبیر تفسیر روح المانی تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی تا دې دومره لوی ائمه او څه دپاره لیکلي دي چې اوس د قرآن د ترجمې مدرس به د اردو تفسیر ګوري عزیزانو نن که تاسو د جماعتونو په ډیکس باندې ګورئ یا به د اردو رساله پرته وي یا به د اردو تفسیر پروتي یا به اخبار پروتي بیا دې تم سوچ وکئ چې کوم ځای کې تصویر وي تصویر هغه ځای ته د رحمت ملایکې نه ځي د اخبار جماعت ترانه نوسته هم جایز دي د اخبارونو خو د منځ پاڼې وګورئ د تمام ډمو فوټوان پکې وي د ډمو نو د ډمو فوټوان جماعت ترانه نوستل دا جایز هم دي اوس د رحمت ملایکې څوک څه پیژني او رحمتونه څوک څه پیژني او منی یې څوک هغه یو سړی او زوی زامنې چې دی قید شو 14 کاله نو پلار یې ولاړ دی نو چاته پوښتنه وکړه چې د زامنو دې څه چلو شو ششنجد سره یې نن پیشي وه
ورته وی چې 14 کاله قید کړ، جج صاحب خو هلکان نه مني، هلکان نه مني. اوس هلکان مني او که نه مني، جج چې قید کړ خو بیړي غرقه شوه که نه. نن په مونږ هغه چل دی، هلکان نه مني. زما عزیزانو خدای ته ګورئ، تبا کېږئ، غرقېږئ. د تباہی رخ ته نن ستا ټول ملک روان دی. ته وګوره عراق په تمام عرب ملکونو کې یو نر ملک دی، نر. امریکای اوس بیا بډې والی دي په عراق باندې حمله کولو دپاره. نو ستا ملک لاته سوچ هم نه دی کړی. او روس او چین امریکې ته وویلې چې کامله دې په عراق وکړه نو ته به د ځان تماشا وکړې. روس او چین غیرت کوي په هغه خاوره باندې، په کومه خاوره چې د امام حسین سر پروت دی، په کومه خاوره چې امام ابو حنیفه پروت دی، په کومه خاوره چې شیخ عبدالقادر جیلانی پروت دی. روس او امریکا په هغه خاوره غیرت کوي. او زمونږ د خریټیانو په لاوسه پورې غږم نه دی کړی چې ماما زمونږ خفه نه شي امریکا. ترې کېږئ ماما، ځان مستړی کوئ او ما مستړی کوئ. دا قوم د رایواسته د راتلو قوم نه دی. اوس پرونه یک جهتي پرونو کابل ورځو فوټوان دی او دغه دی او څه چل دی. کشمیر سره یک جهتي مناوو، کشمیر سره یک جهتي مناوو. نن یوم کشمیر دی. 50 کاله وشو، 50 کاله چې یو کشمیر د هندونه تا نه دی اغستی. 50 کاله وشو. دار یو سر چې ګورې د سنډا نه غټ دی، دار یو سر چې ګورې د سنډا عمره سر دی. او یو ملک دی د هندونه نه دی اغستی په 50 کاله کې. او هندو چې در سره کول هندو، اوس په دې راز تاسو پوه نه یئ، زمونږ هندو سره بیا لینډ جوړېږي لګیا دی. هندو چې در سره کول ډاکا در نه کټ کړه که نه، ډاکا بنګال در نه کټ کو که نه، چې هندو در سره کول فوج پې رانه ایستو وزئ ویلې الټا ستا فوجونی و په هندوستان کې قیدیان کړه. دا هغه هندو دی چې تاسو به ویل چې سل پاپړ دی یو لوړ، دا هغه هندو دی. هغه پاپړ نن را پاسي او ستاسو دا درې ګزه ملاګانې چې دي په دې باندې کوته کې ایښي دي، تاسو ټک خو کوئ. نن د غیرت جنازه ملک دا ووته، جنازه. دې خو وګورئ ټوله مکه او مشرک دنیا دا د بدر جنگ ته یوه وه که نه وه؟ یوه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 314 کسانو، 8 ورسره تورې او 2 ورسره اسونه. 314 کسانو سره وسلې هم نه وې، اسونه هم نه و، تورې هم نه وې. او په بدر ورله چې پې ورله ویل یا الله ته ګورې نو وسلې نشته او رالو پې اسمان نه خبر راغی غم مه کوه 15,000 ملایکې مې مسلح درو لېږلې ب5,000 من الملائکة منزلین
15,000 ملائکې درغه تماشا کوا پاسونو سورې وي سپینو شنه پټکی په سرو او د کافر نه به سر پرې کېدو پته به نه لګېده چې د مازدیګر ټایم کېدو د بدر په جنگ کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرېده ملائکې راولېږي نن هغه ملائکې په کشمیر کې تا ته نشي رالېږلې نشي رالېږلې نن په روپۍ کې 14 خرچ دی ستا په فوج باندې 14 50 کاله وشو تر اوسه پورې تاسو څه وکړه که ته د مال خبره ده نو مال په موټروې لګول نه و پکار مال د کشمیر په غزا لګول پکار زمونږ مالونه څه پرون راته چاوې ستا جومات کې پوزي زاړه دي دا بار پوزي وګورئ لاندې لږ وګورئ ټول دا بار چې پې ناست دي لاندې وګورئ زاړه دي که نه نو ما زما جومات خو مسجد هلاک دی خو که چا جوړ که جوړ کړي به یو که نه زما خو دومره زړه زور نشته ټیک اوس چې مونځ شي کم کسان چې در کې غوړ غوړ دي دلته راشئ دا به جوړوئ اوس مې قسم په خدای دی چې د دې جومات 900 روپۍ بل د بجلی د جیبه داخل کو دا د جومات جمعې په ورځ چنده چې 140 روپۍ کېږي په دې د طالبانو چای چینی هم نه کېږي زه کله کله د جومات طالب راوغواړم نو چې ګورم چا ولا کورخې ورکړي نو یو نوړی کې زه مخورم ترکاري هم سمه نه ورکوئ لیټه یې مخورم نو په ارام کښېنئ ماما هغه خلق لاړه چې ښه شی به په جبه لګېدو بل له به ورکو په خپله به خراب وخوړو هغه وخت یې لاړې اوس مونږ یو ملایکو ته په قبر کې تپوس وکړو چې من ربکه هغه ویل من ربکه ویل څه رب کې یو قپ مړی بنی وګیم او سر سړی چې دی د بیزیو د پخکار پسې ګرځي دینونه او اسلامونه او مذهبونه کله کله ما ته څوک وایي دا ته په کومه زمانه کې خبرې کې لیونی خو نه ما که لیونی نه یم ته کم هم نه نو یو دې ټکي نه ځان خلاص ساتئ چې زه دا ډېر خطرناک ټکی دی په پاکستان کې در تخکاره مثالونه وخه په دې خو پوه شوئ چې زه ټکی ډېر خطرناک دی که ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارٹی زما اکثریت تے اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے ویلی هغه کورسای اوسم شته هغه میجارټي اوسم شته او د دا انجام څه شو د ده څه انجام شو د پانسۍ په دارو خطو که نه کورسای مو وه مضبوطه چې دی پې غاویرو او هغه میجارټي مو وه اوس هم شته هغه کټه سري چا وله ځان مړ نه کو د دا انجام څه شو
نو عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې د غرور ذات صرف یو د خدای ذات ته بنده بچي او دغه غرور بچي تاسو انجام وکړ ټکه اوس نواز شریف کړی دی چې مای منډیټ دغه انجام بم درته خیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی دام د غرور ټکی دی هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی